قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان الذين هغه کسان هم فی صلاتهم چې دو په خپل منځونو کې خاشعون عجز کوونکي دي والذین هم عن اللغو معرضون او هغه کسان چې دو د بې پیدې څیزونو نه مخ ګرځوي والذین هم للزکاة فاعلون او هغه کسان چې دو زکات لره ورکوونکي دي والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دو د خپل عورتونو ساتنه کوي الا على ازواجهم مگر په خپل بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانهم یا هغه وینځي چې مالکان دي خیلاسونه د دیو فانهم غیر ملومین پس یقینا دیونه د ملامت کړي شوی فمن ابتغى وراء ذلك پس چا چې الټو سوا د دینا فاولئک هم العادون نو دغه کسان دیو د حد نه تیریدونکي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان چې دیو د امانتونو خپل او د لوزونو خپل لحاظ کوونکي دي والذین هم على صلاتهم يحافظون او هغه کسان چې دیو د خپل منځونو باندې ساتنه کوي اولئک هم الوارثون دغه کسان دیو حقداران دي الذين يرثون الفردوس هغه کسان چې حقدار بشي د جنت الفردوس هم فيها خالدون دیو په پاغي کې همیشه وي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی موږ انسان من سلاله من طين د چان کړی شوی خټینا ثم جعلناه بیا جوړ کو موږ هغه نطفه فی قرار مکین فزید قرار مضبوط کی ثم خلقنا النطفه علقه بیا شکل هم ورکړو موږ نطفه لره د ټوکړې د ویني فخلقنا العلقه مزغه بیا شکل هم ورکو موږ ټوکړې د ویني لره پوټي د غوخي فخلقنا المزغه عظاما پس وګرځو موږ پوټي هډو کې والا فكسونا العظام لحما بیا واغستل موږ هډو کې تغوخه ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کوم هغه لره په پیدائش بل سرا فتبارك الله پس برکات ورکون کې دی الله احسن الخالقین خیست شکل جوړون کې دی ثم انکم بیا یقینا تاسو بعد ذلك ورستو د دین لمیتون خامخاب مړ کېږئ ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پورز د قیامت بتبعثون دوباره ژوند کېږئ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق او یقینا پیدا کړی د مونږه اوچت استاسو نو ولاره وما كنا عن الخلق غافلين او نه مونږه د مخلوقنا نه خبره وانزلنا من السماء يورا ولولد مونږه د بر اسمان ما انوب بقدر فانداز سرا فاسكناه في الارض پس اسولد مونږه هغه پزمکه کې وإنا على ذهاب به لقادرون او یقینا مونږه فوچولو د هغه باندې خامخا قدرت لرونکیو فانشأنا لكم به پس پیدا کړل مونږ تاسو لره په دیو بو سره جناتن باغونه من نخیل د کجورو واعناب او د انګورو لكم تاسو د فار فيها پاغي کې فواکه کثیره میوه ډېری دي ومنها تاكلون او بعض د هغه نه تاسو خورئ وشجره تخرج من طور سيناء او پیدا کړی دونه چې راوزی هغه د غر خیستنا تنبت بالدهن راټو کوي تیل وصبغا للآکلین او ګولې ده د پاره د خوراک کوونکو وان لكم او یقینا تاسو لره فی الانعام پسارو کې لعبرة خامخا عبرت نسقيكم مما في بطونها سکو پتا سبحان دا غنه چې په خېټو د هغه کې دي ولکم فیها منافع کثیره او تاسو لره پاغي کې فائدې ډېری دي ومنها تاكلون او بعض د هغه نه تاسو خورئ وعليها او په دغه سارو باندې وعلى الفلك او په کشتو باندې تحملون سور ول شي تاسو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګلو موږ نوح عليه السلام قوم د هغه فقال پس هغه اوی یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما بندگی کوي د الله ما لكم من اله غیره نشت تاسو لره حقدار د بندګۍ سیوا د هغه نه افلا تتقون آیا پس ولنه یریږئ تاسو فقال الملأ الذين كفروا نفس اول غټانو هغه چې کفر کړو من قومه د قوم د هغه ما هذا ندیدا الا بشر مثلكم مگر بنده د استاسو پشان یرید غواړي ان يتفضل علیکم چې غرواله حاصل کی پتا سو باندې
ولو شاء الله كغخته الله لانزل ملائکه خامخا نازل کړي به ملائکو لرا ما سمعنا بهذا ندي اوریدل مونږه فی آبائنا الاولین دا خبر په مشارانو مخکینو کې ان هو الا رجل به جنة نددا مگر سړی دی چې په د باندې لیونتوب دی فتربصون انتظار کوي حتى حين فبارد دی کې تر یو وخت پورې قال رب انصرني بما كذبون اویل د ای رب زما امدادو کې زما په دې سبب چې دوی ما ته دروغ جنوای فاوحینا الیه پس وحی وکړه مونږ دتا انصنع الفلک چې جوړو کشته باعیننا په مخامخ دسترګو زمون ووحینا په وحی زمون سره فاذا جاء امرنا پس هر کله چې راشي حکم د عذاب زمونږه وفارت النور او اخټ کیږي تنور فسلک فيها نو پس ورننه باسي په کشته کې من کل زوجین اثنين د هر قسم حیوان نه جوړې دوا واهلك واهل خپل الا من سبق عليه القول منهم ما سوا د هغه چا نه چې مخکې شوی د پاغه باندې فیصله د دیونه ولا تخاطبني في الذين ظلموا او مکوې خبر ما سره په بار د ظالمانو کې انهم مغرقون یقینا دی غرق ولکیږي فاذا استويت پس هر کله چې برابر شي انت تو مم معك او سوق چې ستا سره دی علی الفلک پکشته باندې فقل الحمد لله الذي نووا استعان د خدای توب الله لره د هغه ذات نجانا چې نجات راکوم من القوم الظالمين د قوم ظالماننا وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين او رب راکوس کې مال را زید کو زیدلو برکت والتا او ته ورد کو زون کنا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا عبرتون دی و ان كنا لمبتلین او یقینا مونږ امتحان کوونکیو ثم انشأنا من بعدهم بیا پیدا کړو مونږ ورسو د دیونه قرنن پیړی آخرین بلا فارسلنا فيهم فسئلهم پاغي کې رسول منهم داغینا ان اعبدوا الله چې بندگی خاص کوي الله لرا ما لكم من اله غيره نشتا سولر حقدار د بندگی سیوا د هغنا افلا تتقون آیا پس نه بچ کیږي د شرکنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا اول غټانو د قوم د هغنا هغه کسانو چې کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخره او دروغ جن کړي او دروغ جنی گنلو ملاقات د آخرت واطرفناهم او بد مستکړیو دولر فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې ما هذا چنریدا الا بشر مثلکم مگر بند دې پشان تاسو یاکل خوراک کوي مما تاکلون د هغه چې تاسو خوراک کوي منه د هغه ويشرب اسکا کوي مما تشربون د هغه چې تاسو اسکل کوي ولئن اطعتم او كتاب داري وکړه تاسو بشرم مثلکم د یو بند چې تاسو پشان دي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو په دغه وخت کې تاوان والي ايعدكم اي وعدك استاسو سرا انکم چې یقینا تاسو اذا متم کله چې مړ شي وکنتم ترابا او تاسو شي خاور و عظاما او هډو کې انکم مخرجون یقینا تاسو برا وستل کېږي هيهات لری دې لما توعدون اغه چې تاسو سره وعده کې دی شي ان هي نددا الا حیاتنا الدنيا مگر ژوند زمونږ د دنیا ده نموت مړ کېږو مونږه ونحیا ژوند کېږو وما نحن بمبعوثين او نه یو مونږ دوباره ژوند کړی شوی ان هو الا رجل افترى على الله كذبا نددا مگر سړی دی چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنين او نه یو مونږ دلته ایمان لرونکي قال رب انصرني بما كذبون دعوه اي رب زما مددو کی زما سره په دی وجه چې دیو ما ته دروغ جنوای قال عما قليل لا يصبحن نادمين اول الله ورستو د لګ وخت نه خامخا شي بدوخ پیمانه فاخذتهم الصيحه ونودوا لرچغ هيبتناك بالحق فعذاب سرا فجعلناهم غثاء وغرزوا المنذولرا تورشي بوس فبعدا للقوم الظالمين پس هلاکت قوم ظالمان لرا ثم انشأنا بیا پیدا کړه مونږ من بعدهم رستو د دیونه قرونا آخرین پیړې نورې ما تسبق من امه اجلها نوړان د کېږي هیڅ یو امت د خپل نیټې نو ما استاخرون او نور رستو کېږي ثم ارسلنا رسلنا تترى بیا ولېګل مونږ رسولان خپل پر لپسې كلما جاء امه رسولها هر کله چې راغی یو امت رسول د هغوی کذبوه دی بدروغ جن او الهغتا فاتبعنا بعضهم بعضا
پس هلاک کړل مونږ بعض ورستو د بعضنا وجعلناهم احاديث او وګرځول مونږ دی ولر قصې د عبرت فبعدا لقوم لا يؤمنون پس هلاکت ته هغه قوم لره چې ایمان نه لري ثم ارسلنا موسى بیا ولګو مونږ موسی عليه السلام وهارون عليه السلام واخاه ورور دا هارون عليهم السلام بآياتنا پخپل آیاتونو سره وسلطان مبین او په دلیل ښکار سره الى فرعون تو ملئه او غټانو د قوم دغه تا فاستكبرون لوی وکړه وکانو قوما عالین او دو یو قوم زورور فقالوا پس اویل دیو انؤمن لبشرین مثلنا ایمان راوړو مونږ په دوو بندګانو چې پشان زمونږ دي وقومهما او قوم د دې دوانو لنا عابدون مونږ لره عبادت کوونکي دي زمونږ خدمتګار دي فكذبوهما پس دیو دروغجن کو هغه لرا فكانوا من المهلكين نشدود هلاک کړي شونا ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی عليه السلام ته کتاب لعلهم يهتدون د دې لپاره چې د هدایت عمومي وجعلنا ابن مريم او ګرځو موږ مریم و امه او مور دغه آیت النخا واویناهما او زی ورکو موږ هغه ته الى ربوه اغدوانو ته یو سربیز مکی ته ذات قرارن چې زید آرام و معین او د ابو چینه دارو یا ایها الرسل اول منغ اے رسولانو کلو خری من الطیبات د حلال سزن و عملوا صالحا و عملنا کوینیک انی بما تعملون علیم یقینا زف عملون چې تاسو کوي په هایما و ان هذه امتکم او یقینا دا دین تاسو د امه واحده دین یو وانا ربکم او تاسو رب فتقون پس ویریږي زمانہ فتقطعوا امرهم بینهم نو ټوکړي کو دو دین خپل کورنۍ کې زبرا ټوکړي کل حزب بما لديهم فرحون نو هر ډله په هغه دین باندې چې دوی دی پاغي خوشاليږي فزرهم پس پرېګ ددو فی غمرتهم په گمراهی ددو کې حتا حين تر یو وخت پورې ايحسبون ګمان کوي انما نمدهم به چې یقینا هغه چې مونږه زیاتو دولر من مال و بنین مالنا او زامن نسارع لهم في الخيرات نزر په بدله کې ورکو دولر د نیکو عملونو فی الخيرات د نیکو عملونو د وجنه بل لا يشعرون بلکې دون پوهیږي ان الذين يقرن هغه کسان هم من خشيه ربهم مشفقون چې دوی د وجد یری درفن من کون کې دي د هغه سره والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او هغه کسان چې دوی په آیاتونو در خپل باندې ایمان لري والذين هم بربهم لا يشركون او هغه کسان چې دوی د خپل رب سره شرک نه کوي والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم او هغه کسان چې ورکوي هغه څه چې ورکوي او زړونه د دې وجلتون ورکون کې دي انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی خپل رب ته باورګرځي اولئک یسارعون فی الخيرات دغه کسان ورزغلی نیکو کارونو ته وهم لها سابقون او دوی هغه ته د یو بل نه وړاندې کیږي ولا نکلف نفسا او تکلیف نور کو هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په قدر د وس دغه ولدينا وزمون سره کتاب ينطق کتاب دې چې گویا بشي بالحق په حق ویلو سره وهم لا یظلمون او په دې باندې بظلم نشي کېده بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې زړونه د دې په غفلت کې دي د کتاب نه ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون او دوی لره نور عملونه دي سیوا دغه عملونه نه چې دوی هغه لره کوون کې دي همیشه حتی تر هغه پورې اذا اخذنا هر کله چې ونی سمونګه مترفيهم بد مسددوا بالعذاب فعذاب سرا اذا هم يجأرون دغه وخت بدو فریاد کوي کړنجیږي با لا تجأروا اليوم مکړنجیږئ فریاد مکوینن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو زمونږ د طرف نه هیڅ مدد نشي کېده قد كانت یقینا و آیاتنا زما تتلا علیکم چل وستیکیدل بپتا سبانی فکنتم على اعقابکم تنکسون پس وی بتاسو پپندو خپل باندې اوړېدلی مستكبرین به لوی کون کې وی د دینا سامرن قصګو بغنو دی لره تهجرون او پر خودو بتاسو دلرا افلم يدبروا القول آیا پس سوچ نه کوي په قران کې ام جاءهم بلکې راغله دې دیوتا مالم یاتی آباءهم الاولین اغسس چې نو راغله مشرانو د دې مخکینو تا ام لم يعرفوا رسولهم ايدون پیجن رسول خپل فهم له منکرون پس دې هغه لره ناشنا غنون کې دي
ام یقولون به جنه آدو وای چې په لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی دیو حق دیو ته حق واکثرهم للحق کارهون او اکثر د دیونه حق لره بد ګڼونکي دي ولو اتبع الحق او که برابر وي او که تابعداري وکړي حق اهواءهم د دیو د خواهشاتو سره او که برابر وي هغه حق د دیو د خواهشاتو سره لفسدت السماوات والارض خامخا خراب بشي هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې ومن فیهن او څوک چې دو پکې دي خراب شوی به اسمانونه او ځمکه او هغه څوک چې دو پکې دي بل آتیناهم بلکې راوړی دی موږ دیو ته بذکرهم یاداشت د دیو فهم عن ذکرهم معرضون پس دیو د یاداشت په نه مخ ګرځوي ام تسألهم خرجا آیت غواړي د دیونه ابدا فخراج ربک خیر نو پس امدنی د رب ستا غوره ده وهو خیر الرازقین او هغه غوره رزق ورکوونکی دی وانك او يقينا تدعوهم خامخا دعوت ورکی دی ولرا الى صراط مستقيم نغلارتا وان الذين او يقينا هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان لري په آخرت باندې عن الصراط دلار نغلا لناکبون خامخا اوریدونکي ولو رحمناهم او کرحم وکړو مونږ په دیو باندې وکشفنا ما بهم او لریکو هغه چې په دیو باندې من ضرر للجو فی طغیانهم خامخاورن نوزی بدو پسر کشیخ پلک یعمهون پریشان بی ولقد اخذناهم بالعذاب او یقنا نولیو منگدو لرپ عذاب سرا فمستکانو لربهم پستابداری انکڑ درف پل وما یتضرعون او نیورت عجز اکڑا حتی ترح غفور اذا فتحنا علیهم چه هر کر فران زمون پدیو بان بابن دروازه عذاب شدید عذاب سخوالا اذا هم فيه مبلسون دغه بدو په هغه کې نا امید وي وهو الذي الله غزات انشأ لكم السمع چې پیدا کړی تاسو د پاره غوګونه او الابصار او سترګې او الافئده او زړونه قليلا ما تشکرون لغون ته شکریا کوي تاسو وهو الذي الله غزات زرعكم في الارض چې خواره کړی تاسو پزمکه کې و الیه تحشرون او خاص هغه ته جمع کړی شي تاسو وهو الذي الله غزات يحيي ويميت چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او خاص داغه په اختیار کې بدلیدل د شپې او د ورځې افلا تعقلون پس عقل نه لري تاسو بل قالوا بلکې دی وای مثل ما قال الاولون پشان د وینا د مخکینو قالوا دی وای اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او خاور شو مونږه وعظاما او هډو کې شو ائنا لمبعوثون ان من بدو بارج وند کیغو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا یقینا وعد کړي شو زمون سره او د مشرانو زمون سره من قبل هذا د مشرانو زمون سره دا وعده مخکې د دینا ان هذا نددا الا اساطير الاولين مگر درو قصید مخکینو خلق دي قل لمن الارض ومن فيها تو آیا د چا په اختیار کې د زمکا او سوق چې په دې زمکا کې دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو په هلری سيقولون لله خامخادو بوای الله لره اختیار دی قل اوای افلا تذكرون فسور نصيحت نقبلوي قل اوای من رب السماوات السبع سوق د اختیار د وو اسمانونو ورب العرش العظیم او اختیار من د عرش لوی سيقولون لله خامخادو بوای الله اختیار من دی قل اوایا افلا تتقون پزان نساتی د شرکنا قلت اوایا من بیده د چا پلاس کې د ملکوت کل شیء پر بادشاہی د هر سیز وهو یجیر او هغه پناهی ورکې د هر مصیبت نه ولا یجار علیه او پناهی نشي ورکې د هغه په مقابله کې ان کنتم تعلمون کشرت اسو پوهیږي سيقولون لله خامخادو بو چې الله لره اختیار دی قل اوعى فانا تسحرون فسرن اوړول شي تاسو د حقنا بل آتیناهم بالحق بلکې راوړې د مونږ دیو ته حق وانهم لکاذبون او یقینا دیو خامخا دروغ وایي متخذ الله من ولد ندنی ولی الله حزوی وما كان معه من اله او نشته د هغه سره برابر څوک واقدار اذا لذهب دغه وخت به بوتلې وي کل اله هر اختیار من بما خلق هغه سز لره چې پیدا کړي وي ولا على بعضهم على بعض او خامخا زور ورشه به بعض په بعض باندې په یو بل باندې سبحان الله عما يصفون پاک دی الله د هغه نه چې دی بیانې عالم الغیب والشهادت عالم دی په هر پټو په ښکار باندې فتعالى پسوچته عما یشركون د هغه نه چې دی د هغه سره شریک کوي قر ربي تو اے رب زما
اما ترینی کچرته وخیمات ما یوعدون حق عذاب چې د دوی سره وعده کېدی شي رب فلا تجعلني في القوم الظالمين اے رب پس مگر زوی مال را فقوم ظالمانو کې وانا على ان نريك ما نعدهم او یقینا پدې خبر باندې چې وخیو مونږ ته هغه چې وعده کوو د دوی سره لقادرون خامخا قدرت لرونکیو ادفع بالتي هي احسن السيئه دفقوا په هغه طریقه چې خیسته د بدای لرا نحن اعلم بما يصفون مونږ خپوهیږو په هغه خبرو چې دی بیانې وقر رب اعوذ بك او توا اے رب زما پناه واړم پتا سره من همزات الشياطين د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بك او پناه واړم پتا سره ربي اے رب زما ان يحضرون د حذري د دیونه ماتا حتا تر هغه وخت پورې اذا جاء احدهم الموت چراش یو تند دیو ته مرګ قال رب ارجعون او بوي اے رب زما واپس کې مال را لعلي اعمل د پاره د دې چې عمل وکم صالحا نیک عمل فيما ترکتو په بدل د هغه کې چې ما پرې خو دلی دي کلا او بویل شي ورته هیڅ دی نکیږي انها کلمه یقینا دا یو خبر ده هو قائلها چې دی وای هغه لرا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او د دیو مخته لویا فرد ده تر هغه ورځ پورې چې دیو به دوباره ژوند کولای شي فاذا نفخ في الصور هر کله چې پوکه وکړې شي پشپېلې کې فلا انصاب بينهم نو بین سبون پمن د دیو کې یوم اذن په دغه ورځ ولا يتساءلون او نه بدو تاسو نه کولای شي د یو بلنا فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درن شي درانش عملنا فاولئک نو دغه کسان هم المفلحون پس دوبا بچی د عذاب نه کامیاب بشي ومن خفت موازینه هغه څوک چې سپک عملونه د هغه فاولئک الذين خسرون دا هغه کسان چې تاوان کړي دي انفسهم ځانونه خپل فی جهنم خالدون په جهنم کې بدو همیشه وي تلفح وجوههم النار سوزيب مخون ددو لرأور وهم فيها كالحون او دو بپهغي کې بد شکلوي علم تکن آیاتی تطلع علیکم آیانو آیاتون زما چلوسته کې دل پتاسو باندې فکنتم بها تکذبون پس تاسو بدروجن کولو هغه لرا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا دوب او اے رب زمونږ غالب شوی د پمون باندې بدبختی زمونږه وکنا قوما ضالين او مونږ یو ډله بیلاری ربنا اخرجنا اے رب مونږ وباسا من هذا دين فإن عدنا كمونږ واپس شو گمراهیتا فإنا ظالمون يقينا من بظالمان يو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون وبوي الله كل شيء اسپو په جهنم کې او ما سره خبرې مکوي انه كان فريق من عبادي يقينا ويودل د بندگانو موحدين زمانہ يقولون چې هغه بويل ربنا آمنا اي رب مونږ ایمان راوړې دي فاغفر لنا نوبخ مونږ ورحمنا ورحم کړې په مونږ باندې وانت خير الراحمين او تا غرد رحم کوونکو نه فاتخذتموهم سخريا پس ګرځول تاسو هغه لره سپکسپور حتا انسوکم تر دې چې غافل کړی تاسو عن ذکر د توحید زمانہ وکنتم منهم تضحكون او تاسو په پاغو پوری خندا کولا انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا بدل ورکوم هغه ته نن ورځ په وجه د صبر د دیو انهم هم الفائزون یقینا خاص دیو کامیاب دي قال او بوي الله كم لبستم چې څومره وخت مو تیر کو فی الارض پزمکه کې عدد سنین پشمار د کلونو قالوا دوب او لبسنا چې تیر کړه مونږ یومن یو ورځ او بعد یومن یا یو ټوکړه د ورځ فسأل العادین پس تاسو کو د شمار کوونکو نا قال او بوي الله الا بستم نه تیر کړه تاسو الا قليلا مگر لګ وخت لو ان كنتم تعلمون کچری تاسو په هدله افحسبتم پس ګمان کړی تاسو انما خلقناکم عبثا چې ما پیدا کړی تاسو به پیدا وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو به مونږ طرف ته نشیرا ګرځولې فتعالى الله الملك الحق پس اوچد الله بادشاہ د حق لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغنا رب العرش الكريم رب عرش عزت مند ومن يدعو مع الله الها اخر او چاچرا مدد شو ول د الله سره بل مددگار تا چې الہی غني لا برهان له به نشته دلیل دلر په هغه باندې فانما حسابه عند ربي يقينا پر حساب د رب د سره ده انه لا يفلح الكافرون يقينا نشبج کېدل کافران وقر رب اغفر وارحم
او وات اے رب زما بخنو کې او رحم وکړي وانت خیر الراحمین او تورید رحم کوونکو نام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها دا سورۃ لو شان والا مونږ نازل کړه دے وفرضناها او فرض کړی دی مونږه عمل کول پد باندې وانزلنا فيها او نازل کړی دی مونږ پدې کې آیات بینات حکم احکارا لعلکم د دې د پارا تذکرون چې یاد کوي تاسو حکمونه د الله. الزانیه والزانی زناکار زنانا او زناکار سړی فجلدوا كل واحد منهما پس اوهی هر یو د دې دوانو نه 100 جلدتن سلسل دوره ولا تأخذكم بهما رأفة او ندی نسی تاسو لره په دې دوانو باندې ترس فی دین الله پجاری کول د دین د الله کې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان لرئ بالله والیوم الاخر فالله پورزی ورستنی وليشهد عذابهما او حذر دشي عذاب د دې دوانو ته طائفه من المؤمنین یوډل د مؤمنانو. الزانی زناکار سړی لا ينکح نکاح نه کوي الا زانیه مگر د زناکاری او مشرکتن یا د مشرک زنانه سره والزانیه او زناکار زنانا لا ينکحها نکاح نه کوي الا زان او مشرک مگر د زناکار یا د مشرک سړی سره وحرم ذلك على المؤمنین او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو باندې. والذین او هغه کسان يرمون المحصنات چې بدنامه لګي په زناکاری سره په پاک دامنو نفسونو باندې ثم لم يأتوا بأربعة شهداء او بیا نراوړي سلور گواهان فجلدوهم نوحي دولر 80 جلدة اتيادوري ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او مقبل ويدولر گواهي چري واولئك هم الفاسقون او دغه کسان دیونا فرمان دي الا الذين تابوا مغنا کسان چې توبه وکي من بعد ذلك ورستو د کارنه واصلحوا نیک کړي عملنا فإن الله يقين الله غفور رحيم بخنك انك ورحم كونك دي. والذين يرمون وهغه کسان چې بدنامه لګي ازواجهم فبيان خپل باندې په نسبت د زنا سره ولم يكن لهم شهداء او نيدو لر گواهان الا انفسهم مگر ځانونه ددو فشهاده احدهم پس گواهی د یو تند ددو 4 شهادات سلور گواهی دی بالله فقسم فالله انه لمن الصادقين شيخنا ده خامخا د رښتینونه ده. والخامسه او پنځم گواهی دا ان لعنت الله عليه لعنت د الله دی په دبانی ان کان من الكاذبين کچری وی د دروغ جنونا ويدرأ عنها العذاب او اړولې بشي د خزینه عذاب ان تشهد چې گواهی وکي 4 شهادات بالله سلور گواهی سره د قسم نه په الله باندې انه لمن الكاذبين شيخنا دا خاون خامخا د دروغ جنونه ده. والخامسه او پنځم زل بوای ان غضب الله عليها چې غضب د الله دی په دې خزبانی ان کان من الصادقین کچری دا خاونی د رښتینونه. ولولا فضل الله کچری نه فضل د الله علیکم پتاس ورحمته رحمت دهغه وان الله او دا چې یقینا الله تواب حکیم ډیر توبه قبلون کې او حکمت والده. ان الذين يقينها کسان جاءوا چراوړي دا بالافك بدنامه فعائشه رضی الله عنها باندې عصبه منکم دا یو مضبوطه ډله دستا سنا لا تحسبوا گمان نکوئ په دې باندې شر لكم چې بد د تاسو د پاره بل هو خير لكم بلکې هغه فائدہ مند ده تاسو لرا. لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم د پاره د هر یو تند دیونه سزا ده هغه دا چې کړي وي د ګنا نه. والذي تولى كبره او هغه تن چې راوچت کړي دی لوی بوج منهم د دیونه له هغه عذاب عظیم عذاب لوی شان والده. لولا ولنا واذ سمعتموه کله چې تاسو اوریدلې دا خبر ظن المؤمنون نګمان بکړو مؤمنانو سړو والمؤمنات ومؤمنانو زنانو بانفسهم په یو بل خیرا د خیر وقالوا ویل به هذا افك مبين چې دا دروغ کار دي. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولنراول دیو په دې باندې سلور گواهان فاذ لم ياتوا بالشهداء پس هر کله چې دیو ران وړل سلور گواهان فاولئک عند الله هم الكاذبون دغه کسان فنزد الله باندې دو دروغ جن دي. ولولا فضل الله علیکم کچنه فضل د الله پتا سو باندې ورحمت او رحمت دغه په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې لمسکم خامخابر سیدل او تاسو ته فيما افضتم فيه عذاب عظیم فوجد هغه کار چې ورنه نوتلی تاسو په هغه کې عذاب لو شان والا. اذ تلقونه
کوم وخت واغست تاسو دا خبره بالسنتکم د یو بل نه فجب خپلو وتقولون ويل تاسو بافواهکم فخلوق قلبان ما ليس لكم به علم اغه خبره چې نو تاسو لره پاغه باندې هیڅ علم دلیل وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو معمولی خبره او هو عند الله عظیم او هغه پنځ د الله لو بد خبره ده ولولا ولنا اذ سمعتموه ارکل چې تاسو واورید قلتم نو ویلې تاسو ما يكون لنا ندروا موږ لره ان نتكلم بهذا چې خلا او خو پدې خبرې وکړو پدې سبحانك پاک د تعالی هذا بهتان عظیم دا بدنام لو یدا يعظكم الله من کیتا سولر پنسیت سرا الله ان تعودوا لمثله ابدا چې بیا اونکړې پشاند دې هیڅ کلا ان کنتم مؤمنین کچریتا سو مؤمنان یې ويبين الله لكم الآيات او بیانای الله تاسو ته احکام والله علیم حکیم الله په هده حکمت والده ان الذين يقرن هغه کسان يحبون چې خوخي ان تشيع الفاحشه دا چې خورش بدکاری فی الذين امنوا فمؤمنان کې لهم ندول عذاب الیم عذاب درناک ته فی الدنيا والآخرة په دنیا او آخرت کې والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله کچرنه فضل د الله علیکم پتا سبحانه ورحمته ورحمت دهغه وان الله داشقنا الله رؤوف الرحیم شفقت کونکي او رحم کونکي دي یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مزه په قدمونو د شیطان پسې ومن يتبع خطوات الشیطان او سوق روان شو په قدمونو د شیطان پسې فانه يأمر بالفحشاء والمنکر پس یقینا هغه خود نه کوي د ګند کارونو او د ناکار خبرو ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرینه فضل د الله پتا سبحانه او رحمت دهغه ما زکا منکم من احد ابدا نو پاک بنوي پاتشه د بدنام نستاسو نه هیڅوک هیڅ چری ولکن الله لیکن الله یذکی من یشاء پاک ساتي چاله چو غواړي والله الله سميع علیم هر څه اور او په هر څه پوهیږي ولا يأتل اولو الفضل منكم او قسم دین کوي غروال والستاسن والسعه او مال والا ان يؤتوا دور کولنا اولي القربى خپل ولانو تو المساکین او مسکینانو تو المهاجرین او هجرت کوونکو ته فی سبیل الله فلا رد الله کی وليعفوا وليصفحوا او معفی کوي او مخدي اړوي د ملامت کولنا الا تحبون آیات سنغواړي ان يغفر الله لكم جبخنو کی الله تاسو ته والله غفور رحیم الله بخنک انکه ورحم والده ان الذين يقرن حق کسان يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات چې بدنامي لګي په پاکو زنانو سادهګانو ایمان والو باندې لعنوا لعنت کړي شوی دی په دیوبان په دنیا کې او آخرت او آخرت کې ولهم موذول عذاب عظیم عذاب لو شان والده یوم تشهد عليهم فهغه ورځ چې گواهی بکې په دیوبان السنتهم جبد دی او ايديهم او لاسونه دی او ارجلهم مخفید دی بما كانوا يعملون فهغه عملون چې دی کوي یوم اذن يوفيهم الله فدغه ورځ به پوره ورکې دی ته الله دینهم الحق بدل دی چې حق ويعلمون او يقين بوك ان الله يقينا الله هو الحق المبين هغه حق د اخکار ده حقانیت ده هغه الخبيثات پلیت للخبيثين د پاره د پلیت دي والخبيثون او پلیتان للخبيثات د پاره د پلیت دي والطيبات او پاکي للطيبين د پاکانو د پاره دي والطيبون او پاکان للطيب او پاکان للطيبات د پاکو د پاره وي اولئک دغه کسان مبرؤون پاک مما یقولون دغه خبرونه چې دی وایي لهم مغفرة ددو د پاره بخنه د ورزق کریم او رزق عزت والده یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بيوتا مداخلي کورن تا غیر بیوتکم سوا د کورن استاسن حتا تستأنسوا ترغه پوری چزان حتا تستأنسوا چې تر دې پوری چې تاسو ته ځان معلوم شي چې ځان ورته معلوم کړئ په اجازت اغستلو سره وتسلموا على اهلها وسلام کوي د هغه په اوسیدونکو باندې ذالکم خیر لکم دا بغور تاسو لرا لعلکم تذکرون د دې د پاره چې یاد ولرئ دا حکم فإن لم تجدوا پس کچرئون مند تاسو فيها پاغي کې احدن السوق نو فلا تدخلوها بیا مداخلی گئی حتی تر دې پوری یؤذن لكم چې اجازت وکړي شي تاسو ته وان قیل لكم ارجعوا او کچری ویلې شي تاسو ته چې واپس شي فرجعون واپس لاړ شي هو ازکا لكم
دا بچ کوونکی د بدنامي نه تاسو لرا والله بما تعملون علیم او الله تاسو په عملونو باندې پوهه دی ليس علیکم نشتفتاس جناح گناح ان تدخلوا بیوتا چې داخل شي کوټو ته کورونو ته غیر مسکونتن چې نه اوسېدل تاسو لره په پاغه کې متاع لکم پیدې تاسو د پاره سامان وغیرہ والله يعلم الله په هدا ما تبدون پاغه چې ښکارا کوي او ما تکتمون او په هغه چې پټوي تاسو قل للمؤمنین او مؤمنان تا يغضوا من ابصارهم چې کوسات بعض د نظرون خپلون او يحفظوا فروجهم او بسات عورتون خپل ذلك ازکا لهم دا طریقه پاک ساتون کې دی ولرا ان الله یقینا الله خبير خبر دی بما يصنعون په هغه کارونه چې دی کوي وقل للمؤمنات او مؤمنان زنانو ته يغضن چې کوسات من ابصارهن د نظرون خپلون ويحفظن فروجهن او بسات عورتون خپل ولا يبدين زينتهن ونخكار كي دول خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار وي د هغینا به اختیار مجبورا ولا يزربنا وليزربنا وعد چي بخمورهن لو پټي خپل على جيوبهن په غریوانو خپل باندې ولا يبدين زينتهن ون د ښکار کوي دول خپل زینت الا لبعولتهن مگر خاوندان خپلوتا او آبائهن یا پلاران خپلوتا او آباء بعولتهن یا سران خپلوتا او ابنائهن یا زامن خپلوتا او ابناء بعولتهن یا بنزو خپلوتا او اخوانهن یا رون خپلوتا او بني اخواتهن یا وريرون خپلوتا او بني اخواتهن یا خوریو خپلوتا او نسائهن یا زنانو خپلو یعنی مؤمنوتا او ما ملکت ایمانهن یا هغه وینځ چې مالک دی پری خیلاسونه د دیو او التابعین یا خدمتگاران غیر اولی الاربت چې نوی شهوت والا من الرجال د نارینونا او الطفل الذي یا هغه واړه لم يظهروا على عورات النساء چې نه دي خبر شوی په عورتونو د زنانو باندې ولا يضربن بارجلهن او نه دي خپې خپلې په زور باندې پزمکا ليعلم د دې د پاره چې معلوم شي ما يخفين هغه چې پټوي من زینتهن د کالو د دیونه پانزیب وغیرہ وتوبوا الى الله جميعا او توبه باسي الله تطول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون د دې د پاره چې کامیاب شي وانكحوا الايام منكم او نکاح وکړي لوندانو تستاسنا بنکاح والصالحين او نیکانو موحدین من عبادكم د مریان استعصوا امائكم او د وینځ استعصنا ان يكونوا فقراء كدوی فقران یغنیهم الله من فضله نو مالداری بور کی الله دیوتا د فضل خپلنا والله واسع علیم الله فراخ فضل والد او عالم دی په هر څه باندې وليستعفف الذين او ځان دی پاک ساتي هغه کسان لا یجدون چې نمو من نکاح لره حتا تر دې پوری یغنیهم الله من فضله چې مالداری بور کی الله دیوتا د فضل خپلنا والذین یبتغون الكتاب او هغه کسان چې واړي مکاتب کېدل مما ملکت ایمانکم ده هغه چې مالک دی پر خیلاس نستاسو فکاتبوهم مکاتبت او کید دی سره ان علمتم فیهم خیرا کچری پوهه تاسو پاغه باندې د خیر ایمان واتوهم من مال الله الذي آتاكم او ورکوي دولره د مال د الله نه هغه چې درکړي دي تاسو ته ولا تکرهوا زور مکوي فتياتكم پجنکو خپل باندې علی البغاء فبدکاری او د نکاح نکولو ان اردنا کچری غواړي هغوی تحسنا پاک دامنی نکاح کول لتبتغوا د دې د پاره چې ولټوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا ومن یکرهن او چا چې زور وکړو په دې باندې فان الله یقینا الله من بعد اکراههن ورست د زور کولونه په دې باندې غفور الرحیم بخنه کون کې او رحم کون کې دی ولقد انزلنا وقنا نازل کړي دي مونږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیات واضح ومثلا او نمونی من الذين دها کسانو نخلو چې تیر شوی دي من قبلكم تاسو نمخکي وموعظه للمتقين او وعظ د پاره د متقینانو دي الله نور السماوات والارض نور د اسمانونو او د زمکه دي مثل نوره حال د نور د توحید د هغه پزړه د مؤمن او مبلغ کې کمشکات پشان د طاقچې دي فيها مصباح چې پاغي کې چراغ وي دیوا المصباح فی زجاجه او دا چراغ په شیشه کې وي الزجاجه دا شیشه کانها کوكب گویا کې چې دا ستوره دي
دریون پړقیدون کې یوقد بلول شي دا چراغ من شجرة مبارکة د تیلو د هغه ونې برکت والنا زیتونة چې خونه ده لا شرقیة چې نه د نمر طرف ته مخامخ ولا غربیة او نه خالص په سوري باندې یکاد زیتها یضیء نږدې د چې تیل د هغې چې رڼا وکي ولو لم تمسسه نار اگر چې نه وي لګېدلی د هغې سره اور نور علی نور رڼا د پاسه د بلې رڼا یهدي الله لنوره من یشاء هدایت ورکوي الله د دې نور خپل هغه چاته چې وغواړي ويضرب الله الامثال او بیانوي الله مثالونه للناس خلقو ته والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه دی فی بیوت پکورن کې اذن الله حکم کړی دی الله ان ترفع چې عزت وکړي شي د هغې ويذكر فيها اسمه او یاد کړي شي په هغې کې نوم د الله يسبح له فيها بالغدو والآصال چې تسبیح وایي هغې لره په دې کورونو کې سبا او بیګا رجال سړي لا تلهیهم چې نه دي غافل کړي دي ولره تجارت سوداګیرۍ ولا بیع او نه خرڅولو عن ذکر الله د یاداشت د الله نه و اقام الصلاة او د پابندۍ کولو د من و ایتاء الزکاة او د ورکولو د زکات نه یخافون او یره کوي دوی یومن د هغه ورځې نه تتقلب فيه القلوب چې ګډوډ بشي په هغې کې زړونه والابصار او سترګې لیجزیهم الله د پاره د دې چې بدله ورکړي دوی لره الله احسن ما عملو ښایسته بدله د عملونو د دیو ويزيدهم من فضله او زیاتی ورکړي دوی لره د فضل خپلنا والله يرزق الله رزق ورکوي من یشاء چاله چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړي اعمالهم عملونه د دوی کسراب پشان د پړقیدونکي شګي دي بقیعه په میدان کې يحسبهم الظمآن ماء چې ګمان کوي په هغه باندې تګي سړې د اوبو حتی تر هغه پورې اذا جاءه چې هر کله راشي هغه ته لم یجده انم هغه لره شیئا حسز ووجد الله عنده امم الله لره د هغه په خوا کې فوفاه حسابانو پورا کړي دته حساب د والله سریع الحساب الله زر حساب کوونکی دی او که ظلمات بل مثال د دې پشان د ډیرو تیرو دی فی بحر په دریاب کې لجین جوور ډونګي جوور یغشا او چې پټ کړي هغه لره موجون چپی من فوقه او د پاسه ترنه موجون چپی من فوقه او د پاسه ترنه سحاب وريزوي ظلمات يريد بعضها بعض فوق بعض د پاسه د بعضنا اذا اخرج يده هر کله چراو باسی د لاس پل لم يكد نيز دي نه د يراها چې وینه هغه لرا ومن لم يجعل الله له نور او هغه سوق چې ور نکي الله هغه تنور فما له من نور نشته هغه لره هیڅ نور الم تر آیت نګوري ان الله چې یقینا الله يسبح تسبيح ويله هغه لره من في السماوات والارض هغه سوق چې پاسمانونو کې دي او زمکه کې دي والطير مارغان صافات غړون کې دي د وزرو كل هر یو قد علم صلاته خپیجن الله من دهغه وتسبيحه وتسبيح ويل دهغه والله الله عليم په هده بما يفعلون په هغه کارونه چې دی کوي ولله خاص الله لرا ملک السماوات والارض ملکیت او بادشاہی د اسمانونو او د زمکې د الى الله المصير او خاص الله ته ورګرځیدل دي علم ترى نګوري ان الله چې یقینا الله یسجي شړي صحابا وريز ثم يؤلف بينه بیا جوړ خراولي په مین د دوانو ټکړو د هغې کې ثم يجعله ركاما او بیا ګرځي هغې لره لاندې باندې غټه فتر الوت قانون ویني بت غټ باران یخرج چراوزي من خلاله د مینز د هغینا وينزل راوري من السماء د اسمان د طرفنا من جبال پشان د غرونو من جبال د غرونو فيها پاغي کې من بردن د غلینا فيصيب به نور سي پدې سره مې يشاء چاته چو غواړي ويصرفه عن من يشاء وهړي د چانه چو غواړي يكاد سنا برقه يذهب بالابصار نزدې د چپړق برېخنا د هغه چې او تختې نظرون لرا يقلب الله الليل والنهار بدلي را بدلي الله شپه ورځ لرا ان في ذلك يقين فديك لعبرة خامخا عبرتين اولي الابصار عقل ولو لرا والله خلق كل دابة من ماء او الله پیدا کړی دی هر زنده سر د اوبونا نطفه فمنهم من يمشي على بطن بعض هغه چې ګرځي په خېټه خپل باندې ومنهم من يمشي على رجلين او بعض هغه چې ګرځي په دوه خو باندې ومنهم من يمشي على اربع او بعض هغه چې ګرځي په څلور خو باندې يخلق الله پیدا کوي الله فاق ما شاء هغه چې غواړي
ان الله یقینا الله على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت لري. لقد انزلنا آیات مبینات یقینا نازل کړي دي مونږ آیاتونه ښکاره مضمون والا. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله رسي چاله چوغاړي لارې نیغتا. ويقولون وعدوا منافقان آمنا بالله چې ایمان راوړې مونږ په الله او بالرسول او پر رسول باندې واطعنا او تابعداري کوم. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا مخ اړ یو ډله د دیو نو رستو د دینا. وما اولئك بالمؤمنين او نجد کسان مؤمنان. واذا دعوا الى الله ورسوله او کوم وخت چې وبلل شي دی الله او رسول د هغه ته ليحكم بينهم د دې د پاره چې فیصله وکړي په مین د دوی کې. اذا فريق منهم معرضون نو دغه وخت یو ډله د دوی نه مخ ګرځوي. وان يكن لهم الحق او کچریوی د دوی د پاره فائدہ دنیوي یاتو الیه نرازی هغه ته مذعنین زر قبلون کی. افی قلوبهم مرض آیا پزړون د دوی کې مرض ده. امر تابو بلکې دو خشکیان دي. ام يخافون بلکې یریږي ان يحيف الله عليهم ورسوله چې ظلم بو کې الله په دیو باندې او رسول دغه. بل اولئک هم الظالمون بلکې دغه کسان دي ظالمان دي. انما كان قول المؤمنين یقینا دا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله کله چې راو بلل شي الله ته او رسوله او رسول دغه ته ليحكم بينهم د دې د فار چې فیصله وکړي د دې په منځ کې ان یقولو چې وایدو سمعنا واورید مونږ او اطعنا او تابعداري کوو مونږ. واولئک هم المفلحون او دغه کسان دی بچ کېدونکي دي کامیاب دي. ومن يطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دغه. ويخشى الله او یریږي د الله نه ويتقه یریږي د الله رب العزت نه په بار د تیر شو عملونو کې. ويتقه او تقوا کوي پراتلونکو عملونو کې. فاولئک هم الفائزون نو دغه کسان دي کامیاب دي. واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه کړي دي په الله باندې لقسمون خپل. لئن امرتهم کچرت حکم کې دي ولا يخرجن نخامخ دي بوزي. قل لا تقسموا تو قسمونه مکوي. طاعة معروفة تابعداري استاسو معلومه ده. ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ. قل اوعى اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري کوي دا الله او تابعداري کوي دا رسول. فان تولوا پس کوم خو ګرځو تاسو فانما عليه نو یقینا دا هغه په ذمه باندې هغه کار دی چې هغه تسپارل شوی دی. ما حمل وعليكم ما حملتم او پتا سبحان هغه چې تاسو تسپارل شوی دی. وان تطيعوه او کتابداري وکړه تاسو د تحتدون هدایت به عمومي. وما على الرسول او نشته رسول الا البلاغ المبين مگر رسول ښکار دی. وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړي الله د هغه چا سره چې ایمان راوړ استاسو نه وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک په تابعداري د نبی. لا يستخلفنهم في الارض خامخا خلافت بور کې دولره په دنیا کې کما استخلف الذين من قبلهم لکه چې خلافت ورکړو هغه کسانو ته چې دونه مخکیو. ولا يمكنن لهم او خامخا کلک بکې دولره دینهم الذي ارتضى لهم دین د دو هغه چې ورکړه د دو د پاره. ولا يبدلنهم او خامخا بدل بکړي دولره من بعد خوفهم ورستو د ویرنا امنا امن يعبدونني په داسې حال کې چې بندگی کوي زما لا یشرکون به شیء او شریک نه جوړي ما سره هیڅ. ومن کفر او چا چې کفر وکړو بعد ذلك ورستو د دینا فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان دي نافرمان دي. واقیموا الصلاة او پابندی کوي د منځ. واتوا الزکاة ور کوي زکات. واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د رسول. لعلكم ترحمون د دې د پاره چې رحم وکړي شي په تاسو باندې. لا تحسبن الذين غمان مکو په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر کړي دي معجزین بچ کېدونکي د عذاب د الله نه فل ارض پزمکه کې. ومأواهم النار زید دی اور دی. ولا بئس المصير او خامخا ناکار زید دا ناکار زید ورتللو دی. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم پکار د چې اجازت واخل تاسو نه هغه کسان چې مالک دی په خلاصونه تاسو. والذین هغه کسان لم يبلغوا الحلم چې نه رسیدلی بلوغ ته منکم تاسو نه 3 مرات 3 وخته من قبل صلاة الفجر مخکې د مند سبعنا.
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة او کله چې ګدې تاسو جامې تاسو د غرمې په وخت کې ومن بعد صلاة العشاء ورستو د مون د ماسوتنا ثلاث عورات لكم دا درې وختونه د پردې تاسو دي ليس عليكم نشته پتا سبحانه ولا عليهم او نه پدیو جناح گناه بعدهن سوا د دې وختونو طوافون عليكم بعضكم على بعض ډېر تلونکي راتلونکي دي پتا سبحانه بعض تاسو په بعضو كذلك دغس يبين الله بیانای الله لكم الآيات تاسو ته حکمنا والله عليم حكيم الله په هده حکمت والده واذا بلغ الاطفال او کله چې ورسیږي واړه بچی منکم الحلم استاسن بلوغ دا فليستأذنوا پس اجازت غواړي کما استأذن الذين لکه چې اجازت غوښتو هغه کسانو من قبلهم چې استاسن مخکیو بالغان شوي كذلك دغس يبين الله بیان الله لكم تاسو ته آیاته احکام قل والله عليم حكيم الله په هده حکمت والده والقواعد بډایګانی من النساء اللاتي د زنانو هغه لا ارجون چې امید نه لري نکاح د نکاح کولو فليس عليهن نشته پدیو باندې جناح گناه ان يضعن ثيابهن چې کېږدي پړون خپل غیر متبرجات بزینه چې نه به ښکار کوون کې خپل ډول لرا وان يستعففن او کزان بچ وساتي خير لهن نو ډېر غوړه د دی لرا والله سميع عليم الله اوریدون کې دی په هده ليس على الاعمى حرج نشته پړون باندې ګناه ولا على الاعرج ونفقد بان حرج گنا ولا على المريض ونفنا جوړ بان حرج گنا ولا على انفسكم ونفزانون استعصباني ان تاكلوا من بيوتكم چې خوراکوي د کورونو خپلونه او بيوت ابائكم یا د کورونو د پلارانو استاسونه او بيوت امهاتكم یا د کورونو د میندو استاسونه او بيوت اخوانكم یا د کورونو د رونو استاسونه او بيوت اخواتكم یا د کورونو د خويندو استاسونه او بيوت اعمامكم یا د کورونو د ترونو استاسونه او بيوت عماتكم یا د کورونو د تروریانو استاسونه او بيوت اخوالكم یا د کورونو د ماماګانو استاسونه او بيوت خالاتكم یا د کورونو د تروریانو استاسو ماسګانی او ما ملکتم مفاتحه یا د هغه کورونه چې مالک تاسو مفاتحه د چابیانو د کنجیانو د هغه او صدیقکم یا د دوستانو استاسونه ليس عليكم نشته پتاسو جناح گناه ان تاكلوا چې خوراک کوي جميعا فيوزه او اشتاتا یا ځان لا فاذا دخلتم بيوتا پس کله چې داخلي گئی کورونو تفسلمون سلام وکي على انفسكم فوسيدن کو د هغه باندې تحيه من عند الله دا پیشکشی د طرف د الله نه مبارکتن برکتن والا طيبه زله خوشاله کونکی كذلك دغس يبين الله لكم الآيات وضحت کوي الله تاسو ته حکمونو لعلكم تعقلون د دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ انما المؤمنون يقينا المؤمنان الذين هغه کسان آمنوا بالله چې ایمان راوړل په الله او رسوله او پر رسول دغه واذا كانوا معه کله چې وی دغه سره علی امر جامع په یو کار جمع کون کې باندې لم يذهبوا ندونزي حتى ترهغ يستأذنوه چې اجازت واخلستانه تر دې پوری چې اجازت وغواړي ان الذين يقينون هغه کسان يستأذنونك چې اجازت غواړستانه اولئک الذين دا هغه خلق يؤمنون بالله ورسوله چې ایمان لري په الله او پر رسول دغه باندې فاذا استأذنوك نو هر کله چې اجازت غواړستانه لبعض شأنهم د بعض کار د پاره فاذن لمن شئت منهم اجازت وکړه هغه چاته چې خو خستا د دیونه واستغفر لهم الله وبخنوا وعلى دولر د الله نه ان الله يقينا الله غفور رحيم بخنه كون کې او رحم كون کې ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی بلنه د رسول په کورنۍ کې کدعاء بعضکم بعضا پشان د بلنه د بعض استاسو د بعض سره بعض لرا قد يعلم الله الذين يقينا بيجني الله وكسان لرا يتسللون منكم لوادا چې هغه پټ خوېږي استاسو نه یعنی د مجلس تاسو نه په پټ خوځېدلو سره خوېدو سره فليحذر الذين پسوريږي هغه کسان يخالفون چې خلاف کوي عن امره د طریقې د نبینا ان تصيبهم شؤم رسدوا فتنه او يصيبهم يا ورسدوا عذاب اليم عذاب درناک الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض يقينا الله د پاره دی په اختیار د الله کې هغه څه چې په اسمانونو کې دي او زمکه کې دي قد يعلم ما انتم عليه يقينا علم دی الله په هغه حال باندې چې تاسو پاغي او يوم يرجعون اليه او پکوم ورشو بغرزول شي دیو هغه ته فینبئهم نو خبر به ورکې دیو لره بما عملو
په هغه عملونو چې دوی کړي دي والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې عالم دی بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکتونو والده هغه ذات چې لګ نازل کړي دی فرقان په بند خپل باندې د پاره د دې چې مخلوقات لرا انس او جن لرا وير ورکونکې الذي له ملك السماوات والارض هغه ذات چې خاص اغل ربا شاهد اسمانونو او د زمکې دا ولم يتخذ او نيدين ولا ولدا زوي ولم يكن له شريك او نشتدل رب رخوال في الملك فبادشاهي کې وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر څه فقدره تقديرا پس اندازې ور کړی د خاص اندازا واتخذوا جوړ کړی دی من دونه سوا د الله نه الهتن برکات ورکون کې الها لا يخلقون شيئا چې نشو پیدا کولای هیڅ وهم يخلقون او هغوی پیدا کړی شوی دي ولا يملكون لانفسهم او اختیار نه لري د پاره د ځانونو خپلو ضرا ولا نفعا ده هیڅ نقصان او نه د فائدې ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا او اختیار نه لري د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره پورته کولو وقال الذين كفروا وای هغه کسان چې کفر کړي دي ان هذا چې نه دا قران الا افك افتراه مگر دروغ دي چې ځان جوړ کړي دي نبی واعانه عليه قوم اخرون او مدد کړي د سره په دې باندې خلق نورو فقد جاءوا يقينا راوړ دیو ظلم او زورا ظلم او دروغ خبره وقالوا وعدوا اساطير الاولين اكتتب هذا دروغ قصيد زلو خلق دي چې لیکلي دي فهي تملا عليه چې لیکلي دي رسول په بل چا باندې بیا هغه املا او بیان کې دي شي پدبانی بکرتا و اصیلا سبایی و بیگایی قلت اوا انزله الذي نازل کړه دا قرآن هغه ذات یعلم السر فی السماوات والارض چې پوهیږي په هر پټ څیز په اسمانونو او پسمکه کې انه کان غفورا رحیما یقینا الله دې بخنه کوونکی او رحم کوونکی وقالوا او دوای ما لهذا الرسول سوجد دي رسول را یاکل الطعام چې خوري خوراک او يمشي في الاسواق او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل اليه ولنش نازل دلید ملك ملك فرخت فيكون معه نذيرا شدد سرا فملګرتیا د کی ور ورکون کی او يلقى اليه كنز یا راو غرزدل شدت خزانه او تكون له جنة یا ولنشتدل رباغ ياكل منها خرد هغینا وقال الظالمون واي ظالمان ان تتبعون تابدارن کوي تاسو الا رجلا مسحورا مگر د سړي چلی ونه شوی دی په جادو سره انظر اغورا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ باندې تعالی صفاتنا ناکارا فضلوا پس گمراه شول فلا يستطيعون سبيلا دو طاقت نلري دلاري تبارك الذي بركت والده غزات ان شاء كشري اغواړي جعل لك خيرا من ذلك ندربك تعالی ورد دين جنات باغنا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاند داغین ویلي ويجعل لك قصورا او دربك تعالی ربنگلي بل كذبوا بالساعه بلکې دروغجن کړي دي قیامت لرا واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او تیار کړي دي هغه چا لره چې دروغجن غني قیامت لرا اور بل کړي شوی اذا راتهم من مكان بعيد کله چې ویني اور دی ولر دلري زینا سمعوا لها او ربدوها غیلرا تغيظا وزفيرا غړم بدل د غصې د وجنه او هنیدل واذا القوا منها وکله چې وګرځولې شي دی اغیتا مکانا ضيقا پتنګ کې مقرنین تړلې شي دعوا هنالك صبورا نغواړي په دغه وخت کې هلاکت لرا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وبویلې شي مغواړي نن هلاکت یو ودعوا صبورا كثيرا او غواړي هلاکت نډیر قل وایتو اذلك خير ادا خشید ام جنة الخلد التي يا جنت ده همیشواله وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقینانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا وبدول ربلا او د ګرځیدلو زه لهم دول فيها پاوی کې ما يشاءون هغه نعمتونه چې غواړي دي
خالدین همیشه به کان علی ربک وعدا مسئولا دستا پر ربانی وعده غختل شوی و یوم یحشرهم فکم ورش جمع بکو دا مشرکان وما یعبدون او هغه څوک چې دی بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه فیقولون ابوای انتم ازللتم عبادی هؤلاء تاسو گمراه کړي دي بندگان زما دغه چې مشرکان دي ام هم ضلوا السبيل یا دو په خپل گمراه شوي د لارې نه قالوا نوبوي سبحانك فاكد تعالى ما كان ينبغي لنا نخایږي مونږ لره ان نتخذ من دونك چې ونیسو مونږ سیوا استانا من اولیاء مددگاران او معبودان ولكن متعتهم لیکن مزید دنیا ورکړي وی تا دوت او آباءهم او پلارانو د دوتا حتی نسو ذکر تر دې پورې چې هر کو دیو توحید لرا وکانو قوما بورا او دیو قوم تبا کېدونکي فقد كذبوكم وبويل شدوتا نو دروغ جن کړو تاسو بما تقولون په هغه خبرو چې تاسو ویلې فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو طاقت نه لري تاسو د اړولو د عذاب او نه د مدد حاصلولو ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا او چا چې ظلم کړي تاسو نو وبسکو مونږ هغه عذاب لوی وما ارسلنا او نه دی لګلې مونږ قبل کستانه مخکې من المرسلین د پیغمبرانو نه الا انهم مگر یقینا هغوی ليأكلون الطعام خړل بخوراکنا ويمشون في الاسواق او ګرځیدل په بازارونو کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځولې مونږه بعض تاسو د بعض د پاره ازمیخ اتصبرون صبر کوي تاسو وکانه ربک بصیرا او دست عرب لیدونکې د هر څه